زړه ته نږدې او له سترګو پناه دوستانو ښې چارې. تېره اونۍ دلته د کالیفورنیا په پلازمینې د سکرمنټو په ښار کې د ګورنر د دفتر سره جوخت په یو لوی تالار کې د یو های سکول یا لیسې څخه 403 ځوانان او پیغلې فارغې شوې چې د شکر ځای دا دی چې یو درجنې افغانان وو. سږ کال د کالیفورنیا د ټولو لیسو څخه 4,10,000 شاګردان فارغ شول چې د دوی 2% فارغین به چې تقریبا 3,09,000 کېږي دوی به پوهنتونونو او کالجونو ته ځي. د کالیفورنیا ایالت د 160 دولتي او خصوصي پوهنتونونو او کالجونو ترڅنګ 300 د عالي تحصیلاتو مرکزونه هم لري. دا فارغین چې تاسو یې ګورئ یوازې دا د دوی بریا نه ده بلکې د دوی د میندو او پلرونو د هڅونې، قربانیو او د دغو ځوانانو او پیغلو د هیلو او زحمت پایله ده. د نن ورځې دا فراغت د یو فصل پای نه دی بلکې په حقیقت کې د یوې روښانه راتلونکي پیل دی. ګران افغانستان کټ مټ د کالیفورنیا هومره نفوس لري، یعنی 40 میلیونه. تېره میاشت یوازې 15,000 افغانانو د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د کانکور په ازموینو کې برخه اخیستې وه چې متاسفانه یوه جنۍ هم پکې نه وه. دوستانو دلته شاګردانو ته فرصتونه او امکانات منتظر دي، خو هلته زموږ په ګران هیواد کې چې د علم مینه یې په زړونو کې په ټوپونو ده د سختو اقتصادي مشکلاتو او راز ناز ننګونو سره مخ دي. که څوک په دې باور وي چې په دین کې وطن متن نشته نو دوستانو د کالیفورنیا خو له افغانستان څخه 12,400 کیلومتره لرې پرته ده. نو تاسو دغه ګلالي ماشومان ګورئ چې دلته زیږېدلي دي خو بیا یې هم د دې ستر تالار ته د خپل هیواد درې رنګه سپېڅلی بیرغ له ځان سره راوړی دی. او که څوک وایي چې په دین کې وطن متن نشته نو آیا موږ کولی شو چې د خپل پیغمبر علیه السلام د قبر زیارت ته او هغې کعبې ته بې ویزې او بې پاسپورټه ورشو چې 5 وخته لمونځ د هغې لوري ته ودرېږو؟ سره د دې چې د کلتوري توپیرونه دلته ډېر زیات دي او ژور دي، خو 2 اونۍ وړاندې 2 افغان توکمه مېرمنې، یوه سمیرا نوا په ډنمارک کې وزیره شوه او دلته یوه سناتوره عایشه وهاب د امریکا کانګرس ته په مقدماتي انتخاباتو کې خپل سیالان یې شاته کړل او ډېره امید او هیله دا ده چې پر روان نومبر کې د امریکا کانګرس ته لاړه شي. په همدې هیلې له تاسو سره مخه کوم چې ډېر ژر زموږ د لوڼو او خویندو په وړاندې د علم، مسلکونو، رڼاګانو او مهارتونو تړل شوي دروازې یو ځل بیا پرانیستل شي. مینه او مننه، ملک زیات.